د افغانستان د متحدې جبهې مشر سمیع الله سادات خلیل الرحمن حقانی په اړه ویلي. خلیل الرحمن حقانی جنایتکار، ترهګر او د پاکستان غلام بللی دی. سلام، وخت مو په خیر. پام وکئ د نن ورځې تازه او مهم خبر ته. د افغانستان د متحدې جبهې مشر سمیع سادات د خلیل الرحمن حقانی د وژنې په تړاو لیکلي. د شاه شهید عبدالحق او زنبق څلور لارو شهیدانو کورنیو ته مبارکي وایم. ستاسو د شهید خپلوان یو قاتل مقتول شو او نور هم ورپسې روان دي. هغه پر ایکس پاڼه د خلیل الرحمن حقانی په ورثه یا په وژنه خوښي څرګنده کړې ده او نوموړی د جنایتکار، ترهګر او د پاکستان غلام بللی ده. دوستانو، دا و د نن ورځې چمتو کلی خبر. تر بیا هم په